الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ډیرو قدرمنو مشاهدینو، مستمعینو او د پیغام ټي وي او تلویزیون مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې حلقې او درس موضوع ده شروط لا اله الا الله. د لا اله الا الله د دې کلمې څه شرطونه دي او په دې شرطونو باندې علم راوړل، ځان پویول دا یو ضروري خبره. ځکه په یو اثر کې دي چې ان مفتاح الجنه لا اله الا الله، د جنت کیلی او چابي هغه لا اله الا الله ده، دا کلمه ده. لیکن سوال دلته دی چې آیا دغه جنت تلل په دې چابي باندې څنګه کولاوي؟ ځکه هیڅ یو تعالی هغه نوی مګرم دغه د پاره چابي وي او بغیر د چابي نه تعالی نه کولاوي. نو ځکه وهب بن منبه د یو عالم تیر شوی د اسلامي امت، هغه نه تپوسو شو الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ آیا دا لا اله الا الله دا د جنت چابي نه ده؟ په دې باندې سړی جنت ته نشي تللی. هغه ورته ویلې بلا ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان. نبوي د یو چابي منګرم دغه د پاره خپل دندانی وي او دا چابي خپل یو کیفیت، یو هیئت لري او په هغه دندانو باندې بیا دغه تعالی کولاویږي. نو اوس لا اله الا الله دا چابي ده. د دې چابي د لا اله الا الله دندانی څه دي؟ نو هغه علماء کرام وایي فإن جئت بمفاتيح له أسنان تفتح. کته چیرې دغه چابي چې دندانی لري او چابي جوړه شوي وي نو په هغې به ته تاله کلاو کې، نو تاله به تا ته کلاو شي، والا لم یفتح لک. او که چیرې دغه چابي دندانی ونه لري نو د هغې تالې کلاوول مشکل دی. نو اوس به راشو د لا اله الا الله دا خو چابي شو د جنت. نو اوس دغه چابي هغه دندانې څه دي؟
نو د لا اله الا الله د پارم دندانی دي هغه دندانی څه دي د هغې نه علما تعبیر کوي په شروط د لا اله الا الله سره دا شروط د لا اله الا الله دا د چابي هغه دندانی دي او لابدي وي د دې لا اله الا الله دپاره شروط او شرایط او کله چې دغه شروط او شرایط محقق شي موجود شي نو ته به بیا جنت ته داخلیږي هغه شروط هغه څه دي نو علمای کرام په دې رابطه باندې کتابونه لیکلي لکه شیخ ابن باز رحمه الله هغه په خپل تألیفاتو کې د لا اله الا الله شروط ذکر کړي دي دارنګه رسلان یو شیخ دی عالم دی هغه د لا اله الا الله دپاره یو وړوکی کتاب لیکلی او ګڼ شمېر علماو دې شروطو ته اشاره کړې ده چې اول شرط د لا اله الا الله څه دی العلم هغه علم هغه پوهه په دې کلمه چې لا اله الا الله تا دا کلمه وویلې ته باید په دې باندې ځان پوه کړي ځکه دا علم دا منافي ده د جهل سره نو ته به په لا اله الا الله باندې علم راوړې او ته به په دې باندې ځان پوهوې چې د دې لا اله الا الله معنا څه ده د دې لا اله الا الله مقتضا څه ده د دې لا اله الا الله هغه تقاضا څه ده نو په دې به ته ځان پوهوې او دا خبره مونږه علما د ځان نه کوي د دې قرآن کریم آیت دی فعلم انه لا اله الا الله وی پوشه علم راوړه چې نشته یقینا لایق د عبادت بغیر د الله نه نو په دې ځای کې فعلم علم دی قرآن کې ډېر داسې آیتونه راځي په لسګونو واعلمو ان الله پوه شئ په دې خبره علم راوړئ چې یقینا الله یو دی الله معیت د محسنینو سره دی الله سبحانه وتعالی معبود دی د عبادت وړ دی په دې باندې علم راوړئ د دې وجې نه علمای کرام هغو دا وایي چې پنجبینای مسلمانی چې هغه ته شهادتین وایي او هغه ته دویم منځ وایي دریم زکات وایي څلورم روژه وایي پنځم حج د بیت الله وایي پنجبینای مسلمانی چې دې ته ارکان خمسه د اسلام وایي په دې ارکان خمسه باندې قرآن کریم کې امر راغلی مثلا په لمانځه باندې الله ویلي دی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین منځ وکئ زکات ورکئ رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو دارنګه الله وایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة په زکات امر کړی دارنګه الله وایي واتموا الصیام الی اللیل تاسو روژه ونیسئ تر شپې د صبح صادق نه تر شپې پورې روژه ونیسئ امر دی دارنګه الله په حج کې وایي واتموا الحج والعمرة لله حج تاسو الله لره پوره کوي عمره الله لره وکوي خو سوال دا دی چې په کلمه کې کوم ځای کې الله موږ له امر کړی نو هغه دغه آیت دی غالبا د سورة فتح 19 نمبر آیت دی څه وایي فعلم پوشه علم راوړت فعلم امر دی انه لا اله الا الله چې نشته لایق د عبادت بغیر د الله نه دا د کلمې یو جز دی دویم جز هغه هم ذکر دی په قرآن کریم کې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم نو لا اله الا الله یو جز محمد رسول الله بل جز نو په دې کلمې هم الله موږ ته امر کړی نو دې د وجې نه د کلمې لومړی شرط اول شرط هغه دا دی چې العلم چې ته به په کلمه باندې ځان پوهوې د کلمې په د مقتضا به ځان پوهوې د کلمې په مستلزماتو به ځان پوهوې نو ځکه ابو لهب ابو طالب کلمه یې ځکه ونه ویلې چې هغه خو عربو پوهېدلو په عربي
چې دا کلمه خو ویل آسان دي لیکن د دې لاندې یو زندگی تیرول دي چې کله یو سړی وویل لا اله الا الله محمد رسول الله نو بیا به لمونځ شروع کوي بیا به روژه نیسي زکات به ورکوي حج به کوي سجدې به کوي رکوع به کوي او د الله بندگی به کوي تلاوت به کوي جهاد به کوي مالی و بدنی عبادت به کوي په دې لا اله الا الله سره نو ځکه علامه اقبال خو اسی دا شعر نه دی ویلی من که گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را وای زه کله چې ووایم لا اله الا الله محمد رسول الله ما لا رپا راشي ولړزېږم هیبت په ما راشي ځکه د لا اله الا الله مقتضیات دي شروط دي د هغې لاندې زندګي تېرول دي نو دې وجې نه اول شرط هغه علم دی په دې خبره چې نشته لایق د عبادت ما سوا د الله نه 1,40,000 انبیا کم بیش چې راغلي د دې کلمې دعوت یې ورکړی قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره نوح علیه السلام دارنګه د آدم علیه السلام نه راواخله هود علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام او د اولو العزم انبیاء ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام قرآن کې چې کله ګورې شعیب علیه السلام صورت اعراف کې وګوره صورت شعراء کې وګوره هر نبی دا دعوت کړی یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای زما قوم وای امت وي دیو الله بندگی وکړي نور الهو نور مخلوقات بندگی مکوي د دې وجه نه ترجمان قرآن عبدالله ابن عباس هغه وایي چې کله د قرآن کې دا آیت کوت چې اعبد الله معنا دا د وحد الله د یو الله بندگی کوه نو ځکه الله قرآن کې په سورت بقره کې اول خطاب هغه هم په دې دعوت سره کړی چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم ای خلکو د یو الله بندگی وکړئ اعبدوا ای وحدو یو الله هغه خپل معبود وګڼئ د عبادت وړ مستحق یو الله دی نظر و نیاز منښته دا د یو الله په نوم منئ ذبحه علاله دام د یو الله په نوم کوئ قل ان صلاتي و نسوکي و محیای و مماتي لله رب العالمین ورته ووایه یقینا ذبحه زما حلاله زما او د لمونځ زما عبادت زما مرگ زما ژوند زما دا د الله دپاره دی وما امروا الا ليعبد وما امروا امر نه ده شوی دی مخلوق ته منګرم د دې خبرې چې دوی د یو الله بندگی وکړي ليعبد الله مخلصین له الدین حنفاء په حق باندې مستقیم ولاړ وي د شرک او خرافات او گمراهی نه په ډډه وي ابراهیم علیه السلام په حق کې راځي ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و لیکن ایک سو مسلمانو حنیفو نو دې وجه نه قدرمنو دا توحید معمولی مګڼئ دې وجه نه حدیث کې راځي صحیح حدیث دی من قال لا اله الا الله مخلصا چا چې لا اله الا الله وویل په اخلاص باندې دخل الجنه جنت ته به داخلي بل روایت کې راځي من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه چا چې لا اله الا الله وویل لیکن د زړه نه په باور او یقین او تصدیق دخل الجنه بل روایت کې راځي من قال لا اله الا الله حقا من قلبه چا چې لا اله الا الله ویل د زړه نه په یقین سره په حقانیت سره دخل الجنه
نو دغه شروط لګول، دغه مخلصا، دغه مستيقنا، دغه حقا من قلبه، دغه شروط ته اشاره ده. نو دې وجه نه دې کې شک نشته چې لا اله الا الله باندې علم حاصلول دا ضروری دی. لکه بعضې علما وایي په لا اله الا الله کې څو فرایض دي، او یو فرض دا ده چې ته به الفاظ د لا اله الا الله صحیح کوي. داسې به نه وایي چې لا اله الا الله، نه، لا اله الا الله محمد رسول الله، الفاظ به صحیح کوي. نو دې وجې نه دا لا اله الا الله چې کله قرآن کې وګوري نو علم ورسره ضروری دی. الله فرمای الا من شهد بالحق وهم يعلمون. یو سړی چې شهادت د کلمې شهادت وایي، د لا اله الا الله کلمه وایي، خو په داسې شان به وایي وهم يعلمون چې دوی په علم لري، پوهه پې لري. دا نه لکه یو چا وایي طوطي ته لا اله الا الله یاد کړی، هغه ویل لا اله الا الله، طوطي دا زده کولی شي. وایي کله چې په شو ولیده بیا ور طوطي ته ویل چې وایه لا اله الا الله، بیا لا اله الا الله نه شو ویلی. نو د طوطي په شان به صرف ورد لا اله الا الله نه کوو، معنا باندې به ځان پوهیو، مقصد باندې به ځان پوهیو، علم به پرې راوړو. نو بیا که دشمن تا ته که څومره ووایي بیا ته نه په شا کېږي. دې وجې نه حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. یو څوک چې دا کلمه وای او مړ شي، خو په داسې حال کې یعلم چې په دې کلمه باندې د علم لري، پوهه لري، نو دخل الجنه. دا حدیث د صحیح مسلم حدیث دی. نو دې وجې نه قدرمنو د کلمې په مدلول باندې ځان پوهول پکار دي، د کلمې په معنا باندې ځان پوهول پکار دي، د کلمې په مقصد باندې ځان پوهول پکار دي. نو څنګه چې قرآن کریم کې زمونږ مشایخو به دا خبره کوله چې دا قرآن کریم دا چې راواله د دې قرآن کریم یو حصہ، لویه حصہ، هغه د اثبات توحید لله سبحانه وتعالی، لکه دویمه حصہ اثبات الرسالت دی. نو یو پوره حصہ هغه اثبات توحید دی چې العبادة لله سبحانه وتعالی وحده. نو دې وجې نه نفي د استحقاق د عبادت د غیر الله نه پکې شوی. معنا دا ده چې عبادت به د یو الله کوي. عبادت څه ته وایي؟ شیخ الاسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. عبادت نوم دی د ویناګانو، د کردارو او د عملونو، کاغه ظاهری وي او کاغه باطنی وي. دا د الله د پاره، وینا کې الله د پاره، قول کې الله د پاره، فعل کې الله د پاره، نظر کې د الله د پاره، حلاله کې د الله د پاره، دعوت کې د الله د پاره، جهاد کې د الله د پاره. ځکه دا عبادت بیا څو قسمه دی، قولی دی، فعلی دی، مالی دی، بدنی دی، قلبی دی. عبادت خو بیا ډېر ډولونه لري، اقسام لري. نو الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو په دې کلمه باندې پوهی کړي، او په دې کلمه دې الله مونږ ته علم نصیب کړي، او د دې کلمې په شروطو دې الله مونږ پوهی کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد